بسورة رحمان کے اللہ پاک فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. زمونږ دا طالبان خو هر قسمه سوال کوي، دلته هم زمونږ طالبان یو سوال کوي. وی دې صورت کې الله پاک د خپل عظیم علم په بنیاد یو عجیب انداز اختیار کړی او دا چې الله فرمایي چې ما انسان پیدا کړ، خو د هغې نه ګوره قانون څه دی؟ قانون دا دی چې انسان پیدا شي، د پیدایش نه پس ورته خدای قرآن ښیي. لاول پیدا شي، د هغې نه پس بیا دې قرآن زده کوي. الله ولا پړه کې قرآن کښېنوي او په ژبه ولا خدای قرآن جاري کړي، خو د پیدایش نه پس. او په دې ایت کې الله خبره الوړه ذکر کړې ده، الرحمن علم القرآن. هغه ذات چې ډېره مهربانه دی، انسان ته قرآن ښودلی دی. بیا وروسته وی خلق الانسان، انسان یې پیدا کړی او هغه د بیان د قوت ګویایۍ طاقت ورکړی. نو عقل خدا وی زمونږ ناقص عقل چې الله داسې ذکر کړی وی چې الرحمن خلق الانسان، انسان یې پیدا کړ، علمه البیان او هغه قوت ګویایي هغه ورکړه. او بیا وروسته څه دی؟ وعلمه القرآن، قرآن یې ورته. نو دا قرآن یې مخکې که د انسان د تخلیق نه، نو دې کې ډېر حکمتونه زموږ مفسرینو ګورې لیکلي دي. خو د موقع په مناسبت یو نکته راته زه وایم، دې کې اشارت دې ته دی چې ای انسانه، ستا د پیدایش او پیدا کولو تاله د قوت ګویایۍ طاقت درکولو مقصد څه شی دی؟ قرآن زده کول. نو هغه مقصد خدای مخکې کړ چې الله پاک دقه اشاره کوي چې ستا د پیدایش تاله د ژبې قوت ګویایۍ درکولو طاقت ورکولو مقصد څه شی دی؟ هغه قرآن زده کول او قرآن بل ته ښودل. دقه رنګې د مارونو مونږ لکه خدای دا اندامونه راکړي، دا د ګناه دپاره نه دي، دا دې دپاره چې مونږ په خپل رب پیژنو او مونږ په خپل رب سره تعلق قایم کړو. مونږ په دې اندامونو د دنیا جایز کارونه وکړو، حرام نه. د دنیا د ژوند دپاره چې کوم طریقې دي هغه پې استعمال کړو، خو ګورې دا عارضي څیزونه دي، د لږ وخت دي. اصل مقصد د اندامونو دا چې زه پې قرآن زده کړم. قرآن کې بیا سنت په خپله رالل، ځکه د پیغمبر د سنتو نه بغیر قرآن زده کېږي نه. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. او فقه چې کوم مسائل د قرآن و سنت دي، هغه چې قرآن زده کوي نو دا مسائل زده کول دا هم د قرآن یو زده کړه ده. دا ما چې کوم آیت ولوست په دې کې م الله فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. د مور د ګېډو نه مې راوستی، هېڅ نه نوی خبر. ما سمع د اورېدو طاقت او په سترګو کې د نظر طاقت او زړه درکه په هغې کې د ادراک او د زده کړې طاقت څه دپاره چې ته زما شکریه ادا کړې. او زمونږ مفسر ګوره دلته هم دا دوه اندامونه ذکر کړل، ځکه د قرآن زیات تر تعلق د سترګې او د غوږ سره او د زړه سره. او شکریه څه شی دی چې الله وایي شکریه به ادا کړي. نو زموږ علما وایي شکریه دې ته وایي چې کوم نعمت الله د څه دپاره درکړی دی هغه کار دی وایي. ما تاله مثلا اوبه درکړې په دې ګیلاس کې چې ته به دا وڅکې او ته دا وڅکې، دا زما شکر شي وګوره. او که ما ګیلاس کې اوبه درکړې او ته ګیلاس اوبه خوا دیوال ته ولې، نو دا ما د دغه نعمت قدر دی ونه کړ. دقه رنګې د اندامونه که موږ له خدای راکړي دي او موږ یې د خدای په رضا کې استعمال کړو، الله رسول چې څه ویلي دي هغې کې استعمال کړو، دا شکریه شوه د اندامونو. او که دا اندامونه زه د الله او د رسول د منشا خلاف استعمال کړم، دا د دې اندامونو ناشکري شو. اوس به دویمه خبره راشو. دویم دا که دا اندامونه تا د الله او د رسول په منشا مطابق
او په رضا کې استعمال کړل. په خدای قسم چې الله به په دنیا کې هم خیر درکوي او په آخرت کې. او که دا د الله او د رسول د منشا خلاف استعمال کړ نو دنیا خو دغه که آخرت هم تباه شو.